د شا له خوا نه ښځه څنګه زر انزال کړو او خلاص یې کړو. که غواړئ چې ښځه زر انزال کړي د شا له طرف نه د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبدل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ به وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې میرمن د شا له طرفه زر انزال یا خلاصه کړئ، کولی شئ دغه طریقه استعمال کړئ. هغه ملګري چې په یو رقم سیکس یا کوروالی کوي، په کوروالی کې ډېر مشکل یا هم داسې خنډونه مخامخ شوی وي دی ورسره چې هېڅکله میرمن د په 100 ځلو کې 20 ځله هم نه وي انزال کړي. اکثره داسې نران شته یا داسې میړونه د ښځو شته چې دوی په کوروالی کې هر ځل چې دوی کله سیکس یا کوروالی کوي نو 20 ځله کې دوی 2 ځله یا 3 ځله میرمنې ایله انزال کړي وي او خلاصه کړي وي. که غواړئ چې تاسو په 20 ځله کې 19 ځله یا هم تر 18 ځله پورې تاسو سیکس وکړئ او 18 ځله تاسو ښځه انزال کړئ، کولی شئ په دغه طریقه سیکس وکړئ. د اکثره خلکو مشکل څه وي چې ښځه نشي انزال کولی. د هغوی دا مشکل وي چې کله دوی د کوروالی پر مهال چې کله سیکس کوي دوی یوه طریقه غوره کړې وي. یو خو اصلا کې دوی داسې کړي وي چې کوم ځای کې دوی ډېر سیکس کوي د هغه ځای څخه دوی سیکس څخه خوند نشي اخیستلی. باید زه ووایم چې تاسو ځای یا لوکیشن تاسو ځای حتما بدل کړئ. کوم ځای چې تاسو ډېر سیکس یا کوروالی کړی وي نو هغه ځای ته تاسو تغییر ورکړئ. په تغییر ورکولو سره تاسو وګورئ چې ستاسو میرمن به څومره خوشحاله وي او تاسو به څومره هم خوشحاله وئ. په دې سره د میرمنې د انزال موده هم راکمېږي او ستاسو د انزال موده زیاتېږي. د میرمنې شوق را زیاتېږي او ستاسو شوق هم زیاتېږي ورسره. په دې سره کولی شئ میرمن هم زر انزال کړي او تاسو هم خپل ځان ورسره تر خپلې مودې پورې انزال ته ورسوئ. کولی شئ چې هر ځل تاسو سیکس کوئ په خپل کوروالي کې تغییر یا تبدیل راولئ. هر ځل تاسو یو ډیزاین یا یو رقم یا یو ډول سیکس مه کوئ. په خپل کوروالي، په خپل چاپیریال، په خپل ځای کې مو تغییر راولئ تر څو مو د سیکس څخه خوند زیات شي. هغه ځای چې تاسو یو ځای پکې سیکس کوئ هېڅکله تاسو تر هغه ځای څخه استفاده مه کوئ. کولی شئ تاسو په څلور یا د شا له خوا نه میرمنې انزال کړي. د شا له خوا نه میرمن تاسو په څلورو درولی شئ او د هغې شرمګاه ته خپل کوتک د شا له طرفه انزال ورسولی شئ تر څو د میرمنې انزال موده رالنډه شي او ستاسو خوند ورسره زیات شي. کولی شئ چې کله تاسو میرمنه په څلورې کړه نو تاسو خپل کوتک د میرمنې شرمګاه ته وداخل کړئ او د سینو او د هغې د بدن څخه ګټه واخلئ. د شا له خوا نه چې کله میرمنې سره یوځای شوي نو د هغه پوستان یا هم د هغې سینې په لاس کې ونیسئ تر څو میرمنه د سینو څخه هم خوند واخلي او د شا له طرفه هم خوند واخلي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.